د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. حکمتیار طالبانو ته خوله مو نشئ بندولی. بلخوا د وروستیو ورښتونو له امله تر اوسه 66 کسان مړه شوي دي. سلام، ستړي مه شئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل پلار د طالبانو له لوري تازه محدودیتونو وضع کولو ته په غبرګون کې په خپل ایکس ادرس لیکلي، یوازینی شی چې تاسو به یې زموږ څخه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. د معلوماتو له مخې طالبانو ګلبدین حکمتیار له خپلو پلویانو سره له لیدنو منع کړی او د هغه تلویزیون او راډیویي ادرسونه یې هم وتړل. بلخوا پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو وزارت ویلي د هیواد په 30 ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو له امله تر اوسه 66 تنه مړه شوي او 36 نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویان جانان سیق د معلوماتو پر اساس تر دې دمه 1215 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او اوبه وړي او شاوخوا 600 څاروي هم تلف شوي دي. د هیواد په یو شمېر برخو کې د شدیدو ورښتونو د یوې بلې څپې وړاندوینه هم شوې ده چې په ګڼو ولایتونو کې به د سیلابونو د راوتلو لامل وګرځي. د افغان نیوز ګرانو کتونکو دا د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.